ویسټ انډیز په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتې وروسته او د راتلونکو لوبو په هکله د خبري کنفرانس کې د مشر روزونکي جاناتن ټراټ ویناوې څه وې. مشر روزونکي جاناتن ټراټ وویل افغان لوبډلې د بولینګ په برخه کې له 10 تر 14 او راښتو پچونه وکړه او لوبه یې مدیریت کړه او ویسټ انډیزي لوبډله یې له هغه څه چې تصور یې کېدلو له هغې هدف یې رامحدوده کړه. نوموړی وایي په توپ اچونه کې موږ په دوو لومړنۍ اورونو کې له ډېر پریشر سره مخامخ شو چې دا پریشر بیا تر پاتې 18 اورونو هم پای ته ونه رسید. دریم، جاناتن ټراټ وویل د لوبې ګټل او بایلل دوه اړخه دي چې په دغه لوبه کې موږ د بایلونکي په حیث ثابت شو خو له نوموړې لوبې موږ ډېر څه زده کړل. هغه وایي موږ ښه پاور پلی نه درلوده او لوبغاړي مو یو په بل پسې وسوځېدل. خبریال ترې پوښتي د افغان لوبډلې سره د ویسټ انډیز پخواني لوبغاړي او اوسني بولینګ سلاکار ډي جي براو شتون څومره اغیزمن ده؟ نو نوموړی په ځواب کې ورته هغه یو مجرب لوبغاړی او اوسنی بهترینه روزونکی ده چې زه شخصیت ته ډېر زیات احترام لرم.